إلهنا. یو په نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته بیان کو خطاب وته کاو. ابو ذر رضی اللہ عنہ او فرمائی بات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بلتاس تو پوئیگی صحابو تے لتدرون این تذهب هذه الشمس تاس پتشد انور چرتا روان دے منگو تے اللہ ورسول اعلم اللہ و رسول دل خپوئیگی چدا کم طرف روان دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان هذه تجری حتی تنتہی الى مستقرها دا انور روان دے دا مسلسل روان دے تردی چاگا خپل زید قرارتیا ته ورسیدي خپل زید استقرار د قرارتیا دی دا روان دی دا انور. او دینه بل یو مسله مونږ ته معلومه شوه د عقیدې او مسله دا چې د قرآن سنت دا معلومه ده چې نور حرکت کوي نور روان دی. ځمکه حرکت کوي او کنه کوي کې زمونږ کار نشته دی حرکت دی کوي کنه زمونږ څه کار دی. لیکن دا عقیده د کتاب او سنت ته مونږ ته معلومه ده چې نور دا روان دی. قرآن نم دا معلومه ده والشمس تجری لمستقر لها نور دا روان دے خپل زید استقرار تا زید قرارتیا تا. تفسیر کی منگی پیری دا تشریح کولا یو کس ما تا ہوئی وی تلک معلوماتو کا خیر دے راسے زنان دروغ نوئی اغیم دروغ نوئی وی اغیم وی نور ولار اسمک حرکت کی گرزی تلک معلوماتو کا مال ومیک لزا سے زنانو خبر ٹک شدا دی آیات ترجمه را تو کسو په نه پیغام نو دا والشمس تجری جرا یجری په عربی کې جریان تلورته لیکي دي شي والشمس تجری نور روان دي مال دې زمانہ وکما ته بل معنا نه معلومه دا معنا وکم چې نور ولان دي تحریف کوم قران کې وز سین سوال د پاره وز تحریف په قران کې کومه مالترا تمانا وکا ټول مفسرین څومره تفاسیر کده اردو یو کده پښتو ټول راواله کده دې تجری معنا غي د ودریدل کړي وسه وکم تجری د خو عربی کې دا خلک ټول په دې باندې پوهیږي تجری معنا روانېدل وسدیو د پاره وزر الله کلام بدلوم پخپل وی بدلیږي نو قرآن بدلی او تجربات دي کله صحیح شي کله غلط شي ایسه اعتبار دی. ازمکه حرکت کوي کنه کوي کتاب او سنت کې مونږ ته وضاحت دی نشته حرکت دی غم کوي کنه هغه دی کوي انور دی حرکت کې انور دی رواني حدیثا بالصریح دلیل له ویل ان هذه الشمس تجری دا انور روان دی حرکت کې حتا تنتهي الى مستقرها تر دې چې خپل زید قرارتیا ته ورسی تحت العرش لاندې د عرش ته فتخر الساجده الت په سجده باندې پرې وځي. اهل علم ذکر کړی دي عام مفسرین محدثین شارحین لکه ابن بطال وغیرہ او انور دای روانې دل عرش تلاندې سجده لګول دا نبی موږ ته خبر را کړی دی ته علم الغیب لیکل شي علم غیب. ډیر خلک په دې خبر ځان نه پوي کوي چې دا غیر عقل نه خبره خلافي نو بس دا غیر رد کوي بیا د حدیث بیا رد کوي. موږ یو په قرآن کې چې ایمان بالغیب مسله راغلی دا الذين يؤمنون بالغیب مومنان آخر دے چې ایمان بالغیب لري. د ایمان بالغیب څه مطلب دی چې زه به د هرې خبرې تحقیق کوم او ځان به یخته رسوم چې ما معلوم کړی نه زه به نه منم. ایمان بالغیب وایي دی تا چې زما عقل نه راخلي زه په هغې پوهېږم نه ایمان پر راوړم دې ته ایمان بالغیب ویلی کېدلی شي. دا خو دا چې هره خبره زما د عقل موافق او زه به منم او چې د عقل موافق نه وي ما ته پوره معلومات نه شي زه به نه منم دا خو د ایمان بالغیب مسله د من نه لاړه. لہذا د نور سجده لګول د ایمان بالغیب سره تعلق ساتي. څوک ځان ته مؤمن وي هغه به دا عقیده ساتي چې او سجده لګي منګې په کیفیت نه بږي څنګه سجده لګي روان دي ام یو سجده لري هم لګي او دا قصه څه منافات شته او دا شیخ پر سجده لګولې دار شیدانو قرآن نو معلومه دار شیخ پر خپل سجده لګولې د انسانانو سجده جدا ده د ونو بوټو دای سجده جدا ده د سور سجده جدا ده دا قرآن دا مسله معلومه ده. نو ایدان ور روانی او دغه شانت مسلسل روانی تر دې چې دا کله سجده ولګي نو بیا اجازه غواړي د مخ کې تلو او دې پوری الله وتو فرمایي چې ارتفعي ورجعي راوخه جاو بیرته واپس شه من حيث جئت د کم زنه چې ترا ختل مقا طرف ته چې کم دی نو واپس شه یعنی خپل دا مزل جاری ساته بیرته خپل زین راکې جم د قشانتا نو نور روان شي. بیا چې کله لاړ شي بیا سجده ولګي دریم کرت بیا سجده ولګي
نو چې کله قیامت ته نږدې وي نور به سجده ولګوي الله رب العالمین نه به اجازت غواړي چې مخکې لاړ شم که نه نو ایثار به شي او دا د بعض روایتونو نه معلومیږي داسې چې دغه شپه به ډېره اوږده بیا د شپه په خلکو باندې ډېره اوږده شي نو انتظار به کوي نو الله رب العالمین به ته وفرمایي واپس شه بیرته او په کوم ځای باندې چې راغلی وي هغه ځای باندې بیرته ورښکاره شه مانه مغرب نه بیرته وروخېږي او اصبحي طالعة من مغربک تو سبا کا په داسې حال کې چې راختونکي به د مغرب ته طرف نه مغرب سے ډب راوخېږي فتصبح طالعة من مغربها سبا له به دا د مغرب سے ډی سره وخېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو پته شته چې دا کم ټیم دی دا معلومات تاسو شته چې وای دا کم ټیم دی چې نور د مغرب ته راوخېږي نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي ذاک حین لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا دا هغه ټیم دی چې ایمان به فایده نه ورکوي چاته چې مخکې ایمان نه راوړی یا په حالات د ایمان کې هغه نیکي نه کړې توبې نه ایستلې دا ورته څه فایده نه ورکوي دا حالت دی نه دا روایت مسلم کې راغلی صحیح مسلم کې